انجینیر غریب دلته هم تباه دی اورې په امریکا کې sorry to all engineers but no this is just a joke السلام علیکم یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې زه حاضر یم د یو نوي ویډیو سره تیره هفته زه تلمه میامي ته زما یو ملګری و د هغې خواله نو ما د اوبر ټیکسي راوغوښتله او دا زما عادت دی چې کله زه ځم د اوبر ډرایور سره خپل تعارف کوم او ګپ خبرې اترې او قصې پیسې کوم نو دغه اوبر ډرایور چې کوم هغه تقریبا 20-25 سال عمر کې به و نو ما ته تپوس وکړو چې بھائی د اوبر ډرایوینګ ستا فول ټایم جاب دی که پارټ ټایم نو هغه وویل ما ته چې نه دا زما پارټ ټایم جاب دی نو ما ویل فول ټایم څه کوې نو هغه وی چې فول ټایم خو زه مصري یم او کار ریپیرینګ کوم زما مصري خانه ده میکانیک شاپ مې دی ما ښه ګډ نو بیا دې ما بل تپوس وکړو چې بھائی ته خو ینګ یې او عمر دې دومره نه دی نو تعلیم دې کړی دی که یې څه پوزیشن دی نو هغه ما ته په جواب کې وویل چې یس زه میکانیکل انجینیر یم او اوس بي ایس کوم د اف ای یو نه دلته یوه یونیورسټي ده ما واو نو ما دې بیا بل تپوس وکړو چې بھائی دا خو ته مختلف کارونه په یو ځای کې دا څنګه مینج کوې څنګه نو هغه ویل چې اټس هارډ خو بټ آی کین مینج اټ چې زه خپل ټایم مینج کوم ښه ما دې بیا بل تپوس وکړو چې بھائی فیوچر پلان دې څه دي ته خو بلا کارونه کوې اوبر او مصري خانه او سټډي نو څه فیوچر دې څه پلان دی نو هغه ما ته ډېر ښایسته جواب راکړو فیوچر از الیکټریک کار زه اوس چې کوم دی چې څومره په الیکټریک کارز کې چې الګوریدمز دي یا کوډینګز دی کمپیوټر ساینس کم سکلز پکاري هغه زه سیلف لرنینګ د هغې کوم ورسره چې کوم دی زما کوم میکانیک شاپ دی هغه زه ایز ا انټرنشپ یوز کوم او چې څومره د کار پارټس دي یا انجن وغیره هغه ورسره پریکټیکلی زه هم کوم نو چې فیوچر زما دا پلان دی چې آی وانټ بیکم ا انجینیر فار ان الیکټریک کمپنی لایک ټسلا نو ما ویل چې واقعي به دا خلک چې کوم دی ولې ایډوانس دي ځکه د دوی سره یو ویژن دی د دیو یو مایند سیټ چې کوم دی هغه بیلډ اپ کیږي with their studies اوس راشه زمونږ پاکستانی ګریجویټس له انفارچونیټلی زمونږ په تعلیمي ادارو کې دا یو ټرند دی چې لکه یا خو په جی پی ای باندې فوکس وي 4 out of 4 واخلم یا 5 out of 5 پوزیشن هولډر او ګولډ میډل بالم نو هغه سټوډنټ چې کوم دی هغه ټول عمر په کتابونو کې پراته وي کتاب نه بار نه راوځي او د کتابونو چینجي د ځانه جوړ کړي which is bad دغه هم ټیک نه ده ځکه تش په کتاب کار نه کیږي you have to learn practical skills نور بعضې سټوډنټان چې کوم یې هغه لکه څه کول غواړي ورسره د خپل سټډي سره نو اکټیو وي هغه اکثر څه وکړي بدقسمتۍ نه زموږ په تعلیمي ادارو کې چې کوم سیاسي تنظیمونه دي د هغې شکار شي خپله ټوله انرژي په دغه کې ضایع کړي دا یو قسمه د هغې امپورټنس شته نشته دغه یو ځان د ډسکشن دی بس به پې بیا وکړو او درېیمه طبقه چې کوم زمونږ د سټوډنټس ته د ګریجویټ سټوډنټس ته هغوی بس باچایانې وروره هغوی څه کوي پارټیانې کوي او درز جوړي صحبتونه کوي بنډارې کوي ډانس پارټي او ډینګه پارټي پلانه پارټي نو چې کوم فری ټایم د هغوی هغه په هغه کې ضایع کوي او څلورمه طبقه چې هغه شاذ و نادر یا هغه به لکه یا د مجبورۍ د وجې جاب به کوي ورسره یا به په مصري خانه کې کار کوي نو دا چې کوم د خانانو زامني او پراته کور کې به یې درک نه لګي هغه به په هغې پسې خندا کوي مذاق به پسې کوي بولینګ نو هغه غریب به همیشه د کمترۍ شکاري نو بایی دا ویډیو ما ځکه جوړه کړه چې بایی دا ټرند چې کوم دی دا قسمه مایند سیټ دا مینټلیټي زمونږ ګریجویټس له چینج کول پکار دي یکدم او دا څنګه چې د امریکن انجینیر دی چې بایی درې خپل ډیګري هم کوي جاب هم کوي او سیلف لرن هم کوي نو داسې اپروچ موږ له هم اپناول پکار دي ګینې زمونږ چې کوم بیا ګریجویټس دي هغه بیا صحیح د ډیګرۍ نه بعد جاب لیس ګرځي هغوی صرف په دې تمه چې یاره
جاب براله څوک راکړي او هغه هم سرکاري جاب. نو دا سوچ بدل کړئ. دنیا هم بدل شوه او لرننګ چې کوم دی هغه ډېر ایزي شو تھرو انټرنیټ او کمپیوټر، او ورسره چې کوم دی بای پریکټیکل سکل دا ډېر لازمي دي. ستا د فیلډ ریلیټډ، ستا د ریسرچ ایریا ریلیټډ، ستا چې کوم سبجیکټ دی، که فرض که ته کمپیوټر انجینیرنګ کې، فارمیسي کې، میډیسن وې، او علاوه د دې نه چې څومره پروفیشنل ډیګریانې دي، ایون که پښتو ولې نه ده، ته شاعري کوه، شعر و شاعري، ادب، دا شه دغه کې ځان د یو فیلډ جوړ کړه پریکټیکلی. ته نه چې صرف ته پروت د رحمان بابا شاعري کې شاعري ګورې یا اورې یا د خوشحال خان بابا خټک، نه، ته چې کوم دی د خپل سټډي سره یو سایټ دغه سټارټ کړه، هسل او ریلیټډ. نو چې کله ته فارغ شي تا سره به یو آپشن وي، بیا به ته ایزیلی ډیسایډ کولی شي چې بھائی ته په کومه لار باندې تګ غواړې. ته مخکې تعلیم کول غواړې یا فرض کړه یا ته فیوچر ټیسلا انجینیر جوړېده غواړې یا ساینټیسټ جوړېده غواړې او یا بزنس کول غواړې چې کوم ته الریډي یو سکل به دې ډیولپ کړی. ستا که فرض کړه یو دوکان یې د مصري خانه، یو کین میک دیټ ا کمپنی. او دا دغه شان لکه که تاسو څومره ډیولپډ کنټري وګورئ هلته سټوډنټس ټول دغه شان وي. ما خو وکتل دا ټول د کوریا، جاپان، تایوان، استرالیا، امریکا دا ریسن اگزامپل دی. نو ولې دا په ډومسټک لیول باندې چې کله زمونږ دا ګریجویټس د دیو مایند سیټ جوړ شي، نو په ډومسټک لیول باندې زمونږ سره څه شي مایکرو انډسټریز به ډیولپ شي. That is the backbone for a successful economy which we are lacking. چې کوم زمونږ پاکستان کې اړوله د کنسپټ نشته دی. نو بس دا مې یو ویل چې یاره دا یو سټوري وه تاسو سره شیر کړم او څه عبرت دې والی، ځکه زموږ په وخت کې خو حالات داسې نه و چې څنګه اوس دي، او نه داسې څوک و چې مونږ ته ویلي وو. نو زه به دا فرض اوس ادا کوم تاسو ته وایم چې کوم سپیشلی ینګ ګریجویټس دي اوس سټډي کوي. Do something with your study. Don't become just a bookworms. د کتاب چینجه مه جوړېږه او یا خپل ټایم به یې په پبجي او ښکته بره په دې ګیمونو کې یا په پارټیانو کې په ګپ شپ دوستانو مستانو کې مه ضایع کوه. اوکې، نو خوشحاله و آباد اوسئ، د الله په امان، او انشاءالله میلاویږو به in next video. السلام علیکم.